وای نوم مې ملتانه دی دشمني مې خپه نه روي ګوډه یو پنسه مې ښکته بله بره وي په دې پیسه خو تا وړې ده که نه دا خو چې ته کم ځای ته ځې نو پیسه دې ورې والله دا دنیا اوس په دې دغه کې دې غټ اختر کې تکیه کلام جوړ کړو د پنسې دا دنیا دې پیژني دنیا دې پیژني دنیا دې پیژني ته نن به او څوک څوک دې پکې اغستې دي دې کې جنکۍ نه وي دي او اکټران ټول نور زموږ خپل ټول زاړه کسان بیا خو ټیک دی لور د شرابي ها کله وګوره بیا به راته وی ټیک دی چې ټیک دی یار دا واکړه ولې ډېر سخت دغه ډېر سخت سکرپټ نه لکه مو خو د دې غټو خلکو د کور د ماحول بلې کتلې او جی او بالکل حساب کتاب لږ بدل بالکل 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 مو له خو چل راځي غټو خلکو موږ ته داسې پاتې شوي نه یو نه لکه ستانو هغه کولی شو او خانان مانان بښکار وو دا یو ځای ته جلاله منو یو راته سپین کوټ واچو ما یې صحیح شو بل راغی غوږونو کې راته شی کېښودو ما یې زه مریض یم کسیس یم ما ته نه ته ډاکټر یې د ډرامې ډرامه کې د ډاکټر یم بیا یو منټ خاص فاتح صاحب د ډرامې نوم دی رور لور د شرابي ښه سمارټ لړاکو دا نوم دی کسان لیکي کنه نوم تپوس کوي څه نوم دی بالکل 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 ښه جی ښه نو ما زه د ډرامه کې څه یم وی ته پکې ډاکټر یې ګوډ ما زه ډاکټر یم بیا ما د انسانانو که د ځناورو وایي د انسانانو ما یې نه څوک نه مني وایي چې ولې ما یې ځناورو ډاکټر ښکارم خو د انسانانو نه ښکارم ما یې دا خبره ورته کوم خوښه دی خپله او نو هغه زه ډاکټر یم په پیله ریل کې نه دویم ریل کې ما ټوپک راغېستی ما یې دغه ډاکټر صاحب ځای ته ورسو ټوپک یې راواغېستو نو اوس په دې څه کوي چې درشم که خیری چکر به راولګئ منیر ته به راشي ښه انشاءالله انشاءالله که خیر و ژوند و د خیره سره ضرور به راځي ضرور به راځي انشاءالله زه ستاسو دغه ته ناست یم اکثر تاسو چې میجي که نه زه ناست یم د شپې ښه کله ناکله مخې له راشئ زه کښېنم ما عمر ګل سره لګي او خو یو بل سره زموږ تعارف وایي که نه ډېر پوکې ووهي خو بس بیا او ما سره تاسو د بونیر یوازي صاحب دی دغلته اوسېږي او ویزه هم پاسپورټ هم د ملیشیا دی هر څه یې د ملیشیا دی پاکستان ورته څه نشته دی نو هغه ما ته ګفټینګ کوو اوس دا هغه سکور دی څه پاسې شپږ زره ما چې یو کتل زما هغه اووه شپېته دی نو دی ما ته حسابه که نه نو ما ورته زه اوس هسې لیکلی یم زه ورته یم ګوره خپلې صحت وپېژنه غریب سړی سکور جوړ کړه دا څه شپږ شپږ نیم زره دا بړو خبرې څه کړه ته سکور جوړ کړه هغه ما ته دا خو کراس کړه نو ما یې دا خو ګوره د وړو کیل دی که نه سکور هغه سره خبرې کوم ما دلته یو دوه درې مایان راووتل هله داسې خپل سکور ته وکتل نهه نیم زره څه د پاسه نهه زره ما یې سنګینه دا ټیلر و ما یې توبه وباسه ما یې دا ټیلر و خالي میچ ختم شو ما ته هغه حاجي صاحب درېیم هغه حاجي صاحب چې ته جرمني کې و ما ته درېیم بجې ټلیفون وکړو وایي نور بس که ما سره هغه موبایل کې سامان ختم دی او دلته وي درېیم بجې دي هغه حاجي صاحب د بونیر دی او پاسپورټ هم د ملیشیا ساتي او ښه مطلب دا دی زندګي سره دی پر ټیک ټاک کې بالکل 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 بابا کله کله زما خواله راځي بابا ملګري دي ډېر ماشاءالله ډېر د خوښۍ مشر ته سلام وایه او دې زموږ مشر دی ښه سړی دی او په دې خلک ډېر خوښوي ډېر ساده ایکټینګ دې هم ډېر ساده وي بله خبره دا چې قیصه مسو والا نه وي اصل خبره دا ده چې زه یوه خبره دوی ته کومه چې دا اکټر چې کمي که نه
حاجی ها زه چې دې ځای باندې ناست یم دا کم ځای ته ها دا زما چې سپالور ما ته پته نشته دی دا د دې خلکو د وجې زه دې ځای کې ناست یم حاجی ها چې د دو دا مینه او دا خلوص نه وی نو پته نشته چې خرابه مې سره ول که سبه مې کول دا خو ما ته علم نشته دا 70 کسان ناست دي کنه یو کس یو نه چې بلکې ډیر کسان وی حالات او چې مونږ ته یو ښه ډایلاګ راوول یار واو مخامخ ددنه واورو وی ډایلاګ واورو دا ډایلاګ خو دغه خو اوس ما یو فلم کوو هغې کې زما یو تکیه کلام ما ښود دی حاجی دا تکیه کلام زما سره سوټ کېدو لګو حاجی ها وای د دې خاورې د زور خو نه دلی او نه لندن دی جار دي شم وای نه ساز شو نه شور شو بس هسې ژوند تمام شو خښ مې که ملا خپلو جامو سره خوند نه کوي کفن د پښتنو سره زه په خپلو ویندو لمبېدلی یم مه مې لمبوئ خلکو اوبو سره او لاړ شئ فرشتو زما نه څه غواړئ چا کړی حساب د لیونو سره